اسلامي امارت چې راغلی دی محترم علما کرامو مجاهدینو مسؤلینو په تېره شل کلنه مبارزه کې زموږ ستاسې نصرت زموږ ستاسې ملت کړی دی زموږ ستاسې کومک دی ملت کړی دی ځکه 20 کاله په جهاد کې ملت زموږ په همکارۍ کې و ملت زموږ په خدمت کې و ملت زموږ په کومک کې و اوس باید موږ تاسې کوشش وکړو ټول د ملت خدمت وکړو د ملت د هوساینې لپاره باید په ځان باندې شپه او ورځ یو کړو باید موږ خپل ټول وخت دوی په خدمت کې مصرف کړو د ټولو مسؤلینو څخه هغه ولسوال صاحبان دي که امنیه قومندانان دي که د حوزو امیرین دي که رئیسان صاحبان دي د ټولو څخه مې خواهش دا دی چې موږ تاسې باید خپلې دروازې د خپل ملت پر مخ باندې خلاص وکړو او د ملت و مشکلاتو ته رسیدګي وکړو په خپل وخت کې باید موږ د هر چا مشکل حل کړو د هغو خدمت وکړو د موږ تاسې مبارزه منصب و اقتدار و چوکۍ و وزارت و د دې لپاره دا مبارزه نه ده شوې